د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د یو شمېر مسؤلینو په ملتیا خوږیاڼو ولسوالۍ ته سفر وکړ چې موخه یې د سیمه ییزو چارو ارزونه، د پرمختیایي پروژو څارنه او د خلکو ستونزو ته د حل لارې موندل و. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت د هډې پاره ماړوند دویم کانال تخریب شوی سیپون جوړ او بیرته فعال شو. دا سیپون سیلابونو له امله زیانمن شوی و، خو د شرکت د حفظ او مراقبت انجنیرانو تر څارنې لاندې په چټکۍ سره بیا جوړ شو. د یونیسف نړیوالې ادارې د ننګرهار ښار اوبو رسولو ریاست سره د 9,000 لیټرو ډیزل تیلو مرسته وکړه. د ننګرهار ښاري اوبو رسولو او فاضلاتو رئیس مولوي یار محمد محمدي وویل چې دا مرسته په د ښار اوسیدونکو ته د څښاک پاک اوبو په تولید او ویش کې د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. ننګرهار سیمه ییزو تخصصي روغتون سره د جی پیاګو موسسې له لوري د 14,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته وشوه. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي دا مرسته د مور او ماشوم څانګو او بیړنۍ واقعیاتو لپاره ده چې 50 کلمه طبي وسایل او مصرفي مواد پکې شامل دي.